مون خصوصا هغه کسان ته یې چې کوم د خپل تکلیف یا معذوري د کم داسې طاقت والا نوجوانان مشران پکې هغو ته درخواست چې هغه د پنډال ته مخکې راشي او څومره چې انسان مخکې ناست دومره هغه ته خیر ډېر ملاویږي نو ټولو ته درخواست د مونږ خصوصي مشران یو او د مونږ خاص مېلمانه یو نو انشاءالله چې تاسو مونږ سره څومره نږدې ناست شو نو دومره پروګرام خوند هم کوي او مونږ خوشحال هم یو زما عزتمندو زمونږ ډېر معزز مېلمانه هم راورسېدل د ډېرې جلیګرام بټخیله مدرسه تعلیم القرآن محتمم جناب حاجی گل محمد صاحب او صدر مدرس قاری محمد زرنوش صاحب مونږ د هغې شکریا ادا کوو او هرکلی ورته وایو چې په دومره مصروفیاتو کې هم مولا وخت راکړو زما عزتمندو زمونږ او ستاسو د سر تاج ډاکټر قاری عطا الرحمن صاحب هم راورسېدلی دي مونږ د زړه نه هغوی ته شکریا وایو اشارے ہیں مثالیے اب جان چاہیے اشارے ہیں مثالیے اب جان چاہیے استاد کے مقام کو پہچان چاہیے زما عزتمندو څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پس بل نبی راتلو والا نشته او څوک چې هم د نبوت دعوه کوي نو هغه به مرتد او زندیق کافر وي عزتمندو مونږ تاسو ته د ختم نبوت په حوالې سره یو نظم پیش کول غواړو د نظم دپاره مونږ د په دې شعر سره جناب حیات الله ته دعوت ورکوو چې هغه راشي او تاسو ته په ښایسته انداز کې نظم پیش کړي نبوت په محمد باندې تمام شو نبوت په محمد باندې تمام شو نشته پس محمد له انبیا نو دعوت ورکوو جناب حیات الله ته اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹانے صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹانے نبوت پہ کٹانے کہے دوست ملتا ہے شجرہ تمہارا ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو تم دور صدیقی کو کیوں بولتے تھے کہ امت کو جیسے سبق یہ ملا ہے تم دور صدیقی کو کیوں بولتے تھے کہ امت کو جیسے سبق یہ ملا ہے سبق یہ ملا ہے عقیدہ ختم نبوت پہ